د سویس اقتصادي غونډې د سفر پر مهال پر عمران خان باندې د حیواناتو خاصیه خوړل شوي دي. آیا حقیقت لري او کنه؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چیرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. پرون ورځ د جنوري په 22 نیټه د نړیوال اقتصادي فورم غونډه د سویس په هیواد کې ترسره شوه، چې پکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني، د امریکا ولسمشر ټرمپ او د زیاتو هیوادونو ولسمشرانو ترڅنګ د امریکا لومړي وزیر عمران خان هم ګډون درلود. عمران خان دغه غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان به نور د هیڅ چا د جنگ برخه نه جوړیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په تیر وخت کې پاکستان په افغانستان کې د سوویت یونین د برید پر مهال او بیا د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په جګړه کې برخه اخیستي او د هغې له امله ورته سخت زیان اوښتی دی. د سویټرلینډ په ډیویس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل پاکستان به اوس د چا جګړې برخه نه جوړیږي، اوس به یوازې د سولې لپاره شراکتدار وي. هغه وویل پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ او بیا د سعودي عرب او ایران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې هڅې کړې دي. عمران خان زیاته کړه پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. د خپل حکومت اړوند هم وویل حکومت ته تر ټولو غټه مسله د ریاستي ادارو ښه کول دي او په ملک کې علمداري نوره هم ښه کول مطلب دي. هغه وویل پاکستان د سختو چیلنجونو وروسته اوس د پرمختګ په لار روان شوی دی. عمران خان په دغه غونډه کې وویل ملک د سختو مشکلاتو څخه تیر شوی دی چې په نتیجه کې خلک سختو تکلیفونو سره مخ شوي دي، خو ویلي دي چې 2019 میلادي کال د پاکستان د ثبات او 2020 میلادي کال بیا د اقتصادي پرمختیا کال دی. عمران خان دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي او په عین حال کې خلک د وړو د نه ترلاسه کولو او همدارنګه د بورې او نورو توکیو د ګرانېدو شکایتونه کوي. هغه په پاکستان کې د شجرکارۍ او معدنیاتو یادګیرنه هم کړې ده او ویلي دي چې په تیر وخت کې د دغه سرچینو نه ګټه نه ده پورته شوې او اوس د هغه حکومت د دغه وسیلو د لارې بهرنۍ قرضې ورکوي. دلته له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکړه. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ، همدارنګه زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. تر بل یوې نوې ویډیو پورې د خدای په امان.